دلبري پاسه همت وکړه. دا ولې لکه دا پسه بابا دا لویه کیسه ده. چې څه مې درته ووایي هغه وکړه، کني په لیست کې دې ورچوم. دا ځای خو خالي دی. ها دا څه دي؟ ما ته ویم که نه سلام میډم، دا اسلامي کسان مې ټول راوستل او اسلامي مړ شو او دا هغه لاش هم غیب دی. تا خلک تاخانه کې کېنوه، زه به ورسره بیا ملو شم. ټیک ده میډم، چې څنګه ستاسو حکم وي. خان ما سره بدرجان ډیره بدتمیزي وکړه او زه ډیر زیات بې عزته کړم. خیر دې هېڅ خبره نه ده، هغه د اسلامي د وجې لږ پریشان او ځکه. نه خان، ما ورته وی موږ به د خان اډر منو، نو هغه راته وی زه ستاسو خان یم او وی زما اډر به منې، او ما ته یې وی کو بله خبره دې وکړه نو لیست کې دې ورچوم. خان دا کم لیست دی؟ دا څه وی؟ د څه شي لیست؟ پته نشته خان، خو دغه شان یې راته وویې او ډېر زیات یې بې عزته کړم. زه ته ورشه او زه به دې تپوس وکړم. ټیک ده خان. اسلاميه څه خبرې وکړې او که نه؟ نه بابا، دلبرې اوس هم کومه کې دی، دې بغیر ډاکټره نشي سمېدی، دله به د ډاکټر غم کول غواړي. هغه خو ټیک ده اسلاميه، خو بهر ډېره خطره ده، نه ته تللی شي او نه ډاکټر راوستی شي، په چا مې اعتبار نه دی پکار. تېره پیره خو بچ شو، خو دا موقع بار بار نه راځي، د یو ګولۍ خبره ده، بیا به نه ته یې او ده به مونږ یو. او ستا خبره ټیک ده بابا، خو زه دلبرې به دلته یي او زه به لږ لاړ شم، د خپلو بچو خبر به واخلم چې هغې محفوظه یي نو واپس به راشم. نو اسلاميه ته به هغې کوم ځای ګورې؟ تا ته معلوم دي څه؟ نه نه، هغه ما خپل کس ته حواله کړي دي، زه ځم یو موبایل به واخلم او اسلحه به راوړم. ته د دلبري خیال ساته بابا، زه درنه ورځم. زه په مخه دې رڼا شه اسلاميه، د ځان خیال ساته. دا خو ډېره اوږده لار ده چې زما ښځه او بچي به څنګه یي، چې تورې به په خیر رسېدلي یو که نه. زه نور خپل بچي دې جنګ کې نه کړم، زه به دې له اوس څه غم ضرور کوم. دا خو ډېره ګرانه شوه. جوړې سګاړې را روان دی چې څوک دی خدای خبر. السلام علیکم وروره، کوم ما سره ځې نو راځه. وعلیکم سلام. بس جي ما خو لا سوچ کو چې څوک به مې ورسوي، خو بس ښه د ته رالې رور، ما به ځان سره لږ وړاندې کې. ولې نه، راځه کښېنه ما سره ګاډي کې، زه سم ښاریې ته روان یم، تا به م ورسوم. ډېره مهرباني روره.
دلته څه نه راوستی یو؟ دی له د روټۍ بندوبست وکړه او یو کمرې ته یې شفټ کا. ټیک ده میډم بېغمه شئ. بس دلته ودرېږئ استاد جي، دلته به کوز شم. دا ولې خاریې ته خو لا بلا مزل دی. نه بس خاریې ته نه ځم استاد جي، دلته مې یو ملګری دی، بس هغه سره به میلاو شم. زه ټیک د ورشه وروره، کو ځان سره پروټ اخلې نو واخله، شاته ګاډي کې پراته دي. نه وروره ډېره مهرباني، تاسو زه دومره ورسولم، دا هم ستا ډېر غټ احسان دی په ما. بس زه درنه ورځم، د الله په امان. د خدای په امان وروره. توري ته مې د اشرف ځای یاد کړی و او د اشرف ځای دلته لنډ دی، ورځم بس خدای دې خیر وکړي. اشرف راوځه، ځای مسلمې. دا څه وې اشرفه چې هغې دلته نه دي راغلې، نو بیا چېرته تللي دي؟ څه ووایم اسلمیه، ما سره خو چا رابطه هم نه ده کړې، او که دلته راغلی و نو بیا خو به ما سره هم محفوظ و. دا څه پلان جوړېدم یار، ما سره خو ډېر غم شو. دا څه چل شوی دی اسلمیه، او ته ورته رنګ ولې نه کې؟ زما نه موبایل ګډوډ شوی دی، خو تا سره موبایل وینو لږ راکړه، کال پې میلاوم. ښه واخله که نه اسلمیه. توري چېرته یې؟ الو، زه پولیس خبرې کوم. دا موبایل دلته په ځمکه پروت و او خوا کې ورسره یو ګاډی ورته پروت دی. دا څه وې جي، او خلک دې څه شو؟ څوک ورسره نشته، تش ګاډی ورته پروت دی او موږ صرف دا موبایل برآمد کو. او ته څوک یې؟ خپل شناخت وکړه. زه ورځم اشرفیه، زما ډېره ضروري منډه رابېښه شوه، خو تا سره ګاډي وینو لږ راکړه چې زر ځان ورسوم. وا ولې نه ورشه، زما ټاسټې ولاړ دی، بوی ځه. هله دا څه دي، خدایه خیر. انسپکټر صاحب دا څنګه وشو؟ ښه اسلمیه، په دې موبایل باندې ته وې، دا ګاډی خو دلته د یو هفتې نه الټه پروت دی. دا مقامي خلکو لیدلی و، خو خواله ورله څوک نه راتلل، یارېدل. انسپکټر صاحب دې کې زما بچي و، هغه څه شو؟ هغې به را پیدا شي اسلمیه، مونږ انویسټیګیشن شروع کړی دی. انویسټیګیشن نه انسپکټر صاحب، ما ته ډېره ښه پته ده چې هغې به چېرته یي. زه اوس ورځم دې خنزیر پسې. نه ته مه ورده اسلمیه، ډېره خطره ده. ته غلطي ونه کې، ته چېرته پټ شه او زه درله معلومات کوم، ته بېغمه شه بس. دا څه پلان جوړېدلی یم، یو غم مې لا سرته کړي نه یي چې بل جوړ شوي، او زما د لانجو سزا زما بچو ته میلاویږي. خدایه زما مدد وکړې او زما د بچو حفاظت وکړې. تاله چې مونږ کوم لیست درکړی دی هغه به کله پوره کیږي، زمونږ زر تر زره ریزلټ پکار دی. بس لیست مې د خیره پوره کړی دی، د خپل وخت نه مخکې به زه تاسو له راپورټ در کوم. ما ټول ګن ختم کو، بس دا یو خان پاتې دی، دی به هم زر ختم شي. ټیک ده، دې زر د مخې نه لرې کا او د ده کرسۍ باندې ته کښېنه، ځکه چې د زمونږ مافیا له ډېر نقصان وکړو، او چې څوک مونږ له نقصان کوي هغه مونږ ختمو. ټیک ده، بېغمه شئ. هلو،
اسلاميه انسپکټر خبرې کوم ما معلومات وکړل ستا بچی خان سره نشته هغه بل چا غوا کړی دي نو انسپکټر صاحب بل چا غوا کړل زما خو بل چا سره دښمني نشته بس اسلاميه زمونږ انویسټیګیشن جاري دی تا ته به زر رپورټ ملو شي دا څنګه چل دی بل څوک دي زما خو بل دښمن نشته زم چې اوس معلومات وکم سیما تاسو چې کوم ځای یادو هغه ځای له رسېدم د ګاډي نه کوز شه او د کوڅې دی بل سر ته راوځه موبایل مه بندوه ټیک ده جي در روان شوم ما ته ووایه که نه جي تاسو زه څه نه راغوښتی یم څه ایمرجنسي ده څه بس تا راورسه نو بیا درته ویم دا دې رسېدم جي ولاړ یم ته کوم ځای هلو ولې غلی شوې ما سره ستا دپاره یو تحفه ده دا وصول که بس کونټې لاله په داسې لانجه وړېدلم چې نه په سر پوهېږم او نه په خپو اوس زما داسې پټ دښمن څوک دی چې زما بچي اوچت کړي دي زړه مه خوره اسلمیه خدای به خیر کړي ته ما ته هغې کې د یو کس موبایل نمبر ووایه زه یې درله په کمپیوټر باندې ټریس کوم صرف د لوکیشن پته ولګي نو بیا به ورسره نور ګورو ټیک د کونټې لاله زر چک کاله دا اوس زه ګورم د خرپاړو موبایل لوکیشن دعا کوه چې موبایل یې کولوي دا واخله اسلمیه را پیدا شو لوکیشن یې د خیره راکو دا خو ډېر اسان ځای دی بس زه دا دې اوس وردم کونټې لاله اډرس یې راته ووایه نه اسلمیه کو زما منې داسې مه ورځه اول ځان له بیک اپ وګوره پته یې نه لګي چې هلته څوک او څنګه خلک دي نه کونټې لاله دا زما د بچو معامله ده زما په ځان څه کار نشته بس زه ورځم ما له یو ښه شان تمانچه راکړه چې بس ورشم خان نوی رپورټ دا دی چې زمونږ د ګینګ یو بل مین سړی چا وویشتو دا څلورم حمله ده یو څوک وژني او د حملاور پته نه لګي ما ته دا حملاور ډېر ښه معلوم دی چې دا څوک دی ته ورشه او خپل کسان الرټ وساته کو څوک هم مشکوک ښکاري نو رانیسئ بدرجان زما د نستوړي ما رخصتو او هم دې بره مشرانو رالیږلی دی خو زه ګورو به کونټې لاله هم دا ځای یاد کړی و دلته خو ما ته ډېره نفري ښکاري خو زه بس خدای دې خیر وکړي خودتن نه لاک دی چې په کومې ورشم دا خو ډېر غټ ځای دی جوړې څوک د کمرې نه بهر راوځي څه شوې ټول ګډونه ماشومانو د کہانی په دې ځای ختمه شوه د دې کہانی را روان پټ موږ په بلې ویډیو ورکو
او که ویډیو خوښ شوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او مخکې شیر کړئ.